الله رسول فرمای وی چا کوم سړی کومې ښځې چې دغه دعا وویله الله رب العالمین به دا ښځه دا سړی د جهنم د اور نه او یا کله بره په هوا کې جنت ته بوځي او جنت ته به یې داخل کړي نه به په سترګو دا ګرم اور ویني او نه به په سترګو دا پل صراط او دا 15,000 کاله مزل ویني هغه دعا داسې ده چې لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله او دغه دعا یو بل فضیلت هم راغلی د الله رسول فرمایي څوک چې بیمار وي او په بیماری کې دغه دعا ویله او په دغه بیماری کې دی له مرګ راغی مړ شو لم تطعمه النار دې ښځې دې سړي ته به د جهنم اور ونه رسیږي عزتمندو ډېره وړه دعا ده او فضیلت یې څومره غټ دی دغه دعا یاده کړئ بار بار یې وایئ مور خویندې ورونو ملګرو دوستانو ته یې ورسوئ چې د جهنم د اورو د پل صراط د مزل او د سفر نه بچ